السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. زما شاته چې تاسو دا دیوال وینئ که نه، دا داسې عادي دیوال نه دی. دا هغه پلان دی چې شهید سردار داود خان په وخت کې دا پلان جوړ شوی و. پوهېږې د قوشتېپې کانال نه وروسته تر ټولو مهمه او حیاتي او ارزښتناکه پروژه چې ده دا دغه پروژه ده د هېواد په کچه باندې. تقریبا الله مې د غاړه نه باندې 8 کیلومتره اوږدوالی دی. همداسې ده وروره 8 کیلومتره دغه رقم دیوال نه دی. دغه دې خواته به هم دیوال وي، لاندې به هم داسې دغه کانال به جوړیږي. دې کانال په جوړېدو سره فکر وکړه د مشرقي په زرهاو هکتاره زراعتي ځمکه به خړوبېږي او هغه به زراعت ته چمتو کېږي. که دا کانال کار لږ چټک شي او تیز شي، زه د دې کانال په کوم ځای کې ولاړم، دا به درته وایم چې سربند کې ولاړ یم. ته راځه دغه ځای کې یو نیم ځای کې کار شوی، نور بند شوی، کار شوی بند شوی. ته اوس فکر کوم اوبه زیاتې شوي دي که نه کار، نو دلته خو اوبه زیاتې نه دي ورور، هلته بند زیاتې خطره. نو هلته کار سلو دی او زما د خواهش دا دی خصوصا مسؤل چارواکو څخه چې دغه کار چې څومره تیز کېږي د خیر کار کې تعدي پکار ده که نه. نو څنګه قاری ګله کار څنګه سلو شوی دی؟ ولې هلته ولې بند دی؟ اخواته کار کوي هلته زکیلان یا کې ځکه دلته 2 سکواټرې دي، همداسې 2-3 ډمپر دي. ماشینري کمه ده، کمه ده، دا سیمنټ ورته نه رسېږي. مخکې د پاکستان لاره بنده شوم دی د وجې. اوس خو لیل الحمد سیمټ خپل هم لرو که نه، خپل تولید لرو، دې خوا نورو ممالکو نه هم راځي. نو انشاءالله په دې امید او په دې هیله باندې چې کار زموږ تیز شي چټک شي. دا وګوره دا سربند دی ښه، د شاهي کانال سربند دی. د کوم ځای؟ ها هغه ځای، هغه ځای نه، هغه تاسو چې هغه اخري کورونه وینئ او همغه ځای کې سربند دی که نه. په دې هیله چې کارونه دوباره شروع شي له خیره، او که دغه کانال جوړ شو، تاسو باور په الله وکړئ چې هغه د قوشتېپې کانال خو چې کومه زراعت دی، کومه سیمه زمونږ زرغونه کېږي، هغه خو به انشاءالله نورو هیوادونو ته صادروو. او دغه د لغمان د شاهي کانال په جوړېدو سره د الینګار د سیند چې کوم دا سپان سیند دی که نه، دغه اوبه به انشاءالله هم څه ناڅه مهر سي. او دغسې د دې کانال عرض چې دی تقریبا 4 متره دی او جګوالی څو متره دی؟ 2 متره که 2.5 متره جګوالی دی. او طول چې دی یا اوږدوالی د دې کانال تقریبا 8 کیلومتره دی، چې دا دې ځای نه به ځي مرکز ته، د الینګار ساحې نه به مرکز ته ځي، مرکز نه بیا له خیره بابا صاحب دښته به خړوبه کوي، هغه همغسې به تر سرخکانو ځي. که دا اوبه پورته سي او دا کانال له خیره په کامیابۍ سره ترسره شو، په دې فکر وکړه چې موږ او تاسو بیا انشاءالله په دې ریجن کې چې کوم اسیا هېوادونه یا د اسیا کې فکر وکړه چې موږ به په زراعت کې قاري ګله بیا به بل چاته احتیاج به نه وي، خلک به بیا موږ ته احتیاج، بل چاته احتیاج نو د احتیاجات نه به کله خلاصېږي. ته دې کلي اوسېدونکی؟ زما نوم قاری نوشیر دی، د سمرواکو کلي اوسېدونکی تم دی. صاحب جمعه خان جوین. ښه، ته دا ځای کې چې دا کار شروع تقریبا دغه په څومره وخت کې جوړ کړله؟ دلته تقریبا دا 2 میاشتو کې جوړ کړی. او ماشاءالله 2 میاشتو کې دونه کار شوی، هغه ځای کې هم کار شوی. قاري صاحب ته موبایل ور واړوه، ته راځه هغه ځای هم ګورو. نو خدای دې وکړي چې دا پروژه په زر زر له خیره تکمیله سي. که بجټ ورته مکمل نه برابرېږي، الله دې وکړي چې دا بودیجه ورته داسې موږ بیا سپوره وخورو، خو چې دغه اساسي او بنیادي کارونه راته وشي. په دې پوه شه چې زراعت باندې په پښو باندې ودرېږو، زراعت مو خپل شي، ملکونو ته صادرات وکړو، غنم خلکو ته صادر کړو، شولې پسې راتېر شه، میوهجاتو. نو بیا انشاءالله د چا په قصه کې هم بیا نه یو، بیا به له خیره په خپل ځان باندې بسیا وي، بیا به له خیره ځوانان مو نورو ملکو ته نه ځي، په خپل وطن کې به له خیره په کار باندې مصروف وي. دا ګوره یو دیوال دا دی، یو دا دی، دا هغه سربند دی چې دی سربند دی. ګوره اوبه هغه ځای کې ښکاري، بیا همداسې وړاندې هغه سیند دی، دا مست سپان سیند. اوازونه خو تاسو اورئ. ته راځه دې سیند ته هم لاړ شو قاري صاحب، په دې سیند به هم له خیره واوړو قاري صاحب، ځه که نه. دا دی په دې پول باندې ګوره دا ماشومان هم څنګه ځي. ښه، نو دا دی بل دیوال دی. هغه ځای کې تاسو وینئ دغه سیند دی، دې سیند نه به انشاءالله اوبه بېلېږي. تر 3 ورځو پورې کولی سي وړیا درس په قرآن کور آنلاین اکاډمي کې
ترلاسه کوي. تر څو پورې تاسو باوري شئ چې زموږ استادان کوی چې ستاسو اولادونو ته یو شی در وښیي، هغې نه وروسته بیا کوی چې خپل اولادونه په قرآن آنلاین اکاډمي کې رجسټر کړي. پوهېږئ موږ داسې استادان لرو چې د سیمې په سطحه باندې لله الحمد بهترین استادان دي. هغوی کولی شي په مختلفو ژبو کې مثلا انګلیسي، پښتو، دری، عربي، اردو په څو ژبو کې ستاسو اولادونو ته تدریس وکړي. نه تنها دا چې اسلامي درسونه ورسره تربیتي پروګرامونه هم په نظر کې نیول سوي. پوهېږم په هغه محیطونو کې چې زموږ او ستاسو اولادونه هلته ژوند کوي او خصوصا دغه محیطونه یا انوارمنټونه غیر اسلامي وي، نو هغلته د اولاد تربیت واقعا لږ سخته وي. نو دغه شیانو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې دا ټول مشکلات به ستونزې به انشاءالله حل کیږي او اولاد به داسې تربیه کیږي تر څو پورې آینده کې په افتخار وکړي، هم دینوي علومو کې هم اخروي علومو کې. همدا اوس قرآن آنلاین اکاډمي انتخاب کا او آینده د خپل اولادونو روښانه ووینه. دا تاسو ته ښکاري دغه مست سیند دی ښه، دا لینګار سیند چې ورته وایي، نو دنه به انشاءالله اوبه هغه ځای کې بیلیږي، هغه تاسو ته ښکاري. زوم یې که هر صاحب زوم که هغه ځای نه به اوبه بیلیږي له خیره. دا اوبه به له خیر دې ځای نه ځي، په دې کې داسې به ځي اووه کیلومتره به لرې مزل کوي او اووه کیلومتره به لغمان ته رسېږي. داسې دا سوکه واړه کمره واړو هغه سوک هم پکې راوخله دې غره. څومره ښایسته منظره ده. نو دغه اوبه به انشاءالله ورته کوو او خپل ځمکې به هغه دشت به پرې خړوبو له خیره. بیا به غنم به هم د خپل هیواد وي، جوار به هم د خپل هیواد وي، اوربشې به هم د خپل هیواد وي، ځوانان به مو ایران ته نه ځي، بل ملک ته به نه ځي، ټول به دلته مصروف وي، اقتصاد به مو پیاوړی انشاءالله، ټکنالوژي کې به سره مخکې یو، علم و تعلیم کې به هم انشاءالله مخکې شو. خدای مهربانه ذات دی. نو کوشش به دا کوو له خیره چې په صادقه ډول باندې خدمت وکړو، رښتونی خدمت دې ملک لپاره وکړو. هر څه الله راکړي دي خو خالي لږ زحمت او لږ خواري غواړي، ملا تړل غواړي، قرباني ورکول غواړي. نو انشاءالله دا کوم شرکت چې دغه مسؤلیت په غاړه اخیستی، خواهش ترېنه کوو چې کار خپل چټک کړي. که چېرته دولت سره یا مسؤلینو سره مشکلات دي، د تفاهم له لارې کېدنې سره یو بل ته د قناعت ورکړي، تر څو پورې دا کار شروع سي. مخکې مې د خیر په کار کې تعدي په کار ده چې خدای مه کړه خدای مه کړه دا دونه کار شوی زیاتي دا هم د لاسه ووځي. دا داسې پاکې اوبه دي، تاسو مخکې زه دا اوبه څکم، راسې وګورئ. یا ربه ونه غورځېږي. دلته راشه، دغسې اوبه دي. دا به انشاءالله ګورئ تاسو باور په الله وکړئ، دومره د خونده ډکې اوبه دي، دومره خوند کوي. ما مخکې ته ویلی چې دا اوبه نه دي په نورو ملکونو کې خل تصفیه کوي، موږ ته الله تعالی داسې اوبه راکړي. دا وګورئ دغسې بهیږي، زړه د انسان درد وکړي. همدغه اوبه له خیره په دې بند کې به جګېږي انشاءالله باذن الله، داسې به تېرېږي. دا خوږې اوبه به زموږ دغه میوه چې د افغانستان میوه خوږه ده که نه، یوازینۍ وجه دا ده چې اوبه مو خوږې دي. نو جنتي اوبه دي، جنتي خاوره ده، جنتي هوا ده، انشاءالله میوه هم جنتي ده. خلق دې هم خدای د جنتیانو غوندې کړي، اخلاق دې ورته سم کړي، حوصلې دې خدای ورکړي، منافقت و رذالت و دا د الله تعالی زموږ د زړونو نه وباسي. کبر، غرور او هغه ځان ښودنه، همدارنګه تربوریت، دغه د الله تعالی زموږ د ټولنې څخه لرې کړي. دغه ناسور دی. که ما ویل چې زه یم او تا ویل چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم، صحیح ده. او که تا ویل چې ته یې او ما ویل چې ته یې، هم به ته یې هم به زه یم. خدای دې وکړي پښتۍ مې پکې نه ماتې کړي. نو انشاءالله وطن مو جوړېږي، خو چې دا لږ کنټرول کړو او دا لږ کنټرول کړو، صحیح ده. بیا هم وایم الله دې موږ ته حوصلې راکړي، الله دې موږ د زړونو څخه نفاق، بې اتفاقي، تربوریت او کم حوصله‌توب دا د الله زموږ د زړونو نه لرې کړي. انشاءالله انشاءالله وروري هم منځته راځي، وطن د آبادۍ مینه او محبت هم انشاءالله زړه ته راځي. نو انشاءالله باذن الله الله تعالی دې مشرانو ته نور هم توفیق ورکړي چې نور هم اخلاص وکړي او نور مو وخت نه نیسم چې ونه غورځېږم. او یو خبره ده ښه چې دغه هغه چې دي تیږې لږ ښویه دي ښه، او
څونه چې سکې مړېږي پې نه نور مې په لورې سپارم او زه به دې سیند ته ور ودانګم خو نه وېرېږم. سلام علیکم. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. اکثره تاسو ته معلومات وي چې په غربي هیوادونو کې یا خصوصا په اروپا او امریکا یا په استرالیا کې ژوند کوي څوک د هغې اولادونه محلي مکتبو یا ښوونځي ته ځي. ولې مور او پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. اکثره ورونه او خویندې دا پیغام راستوي چې زموږ اولادونه شاید آینده کې زموږ د عقیدې یا مثلا زموږ د کلتور او د عنعناتو څخه لرې پاتې سي. نو همدغه مشکلات په نظر کې نیولو سره قرآن کور آنلاین اکاډمي لله الحمد داسې کاریکولم داسې درسي مواد تنظیم کړي دي چې د اروپایي مکتبو یا ښوونځیو یا انسټیټیوټونو سره انډول دي. هغه اسلامي مواد درته ښیم چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد کاریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه کړئ. د هغې نه وروسته بیا موږ سره په دې نمبر رابطه وکړئ. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغې سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې پاینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. نه خدای مکړه چې د قیامت په ورځ هم ملامت اوسو او خدای مکړه چې په دنیا کې هم بیا دا افسوس کوو چې کاش اولادونه مو داسې روزل شوي نه وی. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله